سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشاله یاست. زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، غټ اختر را روان دی. د غټ اختر دپاره پښتو فلم انډسټري یو نوی فلم سازوي. دا فلم په کوم لوکیشن باندې ساز کیږي؟ په دې فلم کې کم فنکاران د خپل فن مظاهره کوي. دا فلم به د پاکستان په کومو سینمو باندې ریلیز کیږي. په دې ټولو حوالو له تاسو سره خبرې اترې کول غواړم، او تر ټولو له مخه تاسو ته پکار دی زما چینل شیر کی، سبسکرایب یې کړئ، فالو یې کړئ، او ډېر ښه کمنټس باندې ولیکئ. ستاسو د کمنټس په ذریعه به ماته دا پته لګي چې پروګرام څنګه پروګرام دی. ګرانو کتونکو، راځم خپل اصل موضوع ته. د پښتو فلمونو مینوالو دپاره یوه خوشخبري ده. د غټ اختر په موقع یو نوی فلم سازیږي چې شوټینګ یې په یو ښکلي لوکیشن باندې روان دی، او د دې فلم په حواله داسې معلومات مخې ته راغلي دي چې تاسو به حیران کی. ګرانو کتونکو، زما رابطه له مشهور ډایرکټر شانزیب خان سره وشوه، او هغه د خپل نوي فلم په حواله ډېر اهم معلومات راکړل. دا فلم به په غټ اختر نمایش ته وړاندې شي، او د فلم نوم لا تر اوسه نه دی ټاکل شوی. شانزیب خان ویل چې دا فلم به له نورو فلمونو جدا سازیږي. د فلم کهانی، لوکیشن او کاسټ په ډېر غور سره انتخاب شوی دی. ګرانو کتونکو، د فلم شوټینګ د پاکستان په ښکلې سیمه بالاکوټ کې روان دی، چې د خپل قدرتي حسن د وجې ډېر مشهور دی. غرونه، سیندونه او په ډېرو ښکلو لوکیشن باندې د فلم ټول سینز ریکارډ کیږي، او فلم ته به یو خاص رنګ ورکړي. په دې فلم کې چې کوم اداکاران او اداکارې د خپل فن مظاهره کوي، د هغو نومونه په دې ډول دي: جهانگیر خان، ارباز خان، نسیم پهلوان، سلیم خان، جیا بٹ، صدرا نور، او داسې نور ډیر اداکاران او اداکارې په دې فلم کې د خپل فن مظاهره کوي. ګرانو کتونکو، د دې فلم پروډیوسر سلیم خان دی، چې د دې فلم نه مخکې په 2 یا په 3 فلمانو کې د خپل فن مظاهره کړې ده، لکه د بدعمل او زندان، او یو څو ډرامو کې هم کار کړی دی، لکه سپیره یادونه. ګرانو کتونکو، که پښتو فلم انډسټري ته وګورو، نو خلک اوس ښه او معیاري فلمونه خوښوي. توقع هم دا ده چې دا فلم به ښه او معیاري فلم وي، او ښه بهترینه کہانی به وي. ولې په داسې ماحول کې، په کم ماحول کې چې پښتو فلمونه تقریبا ختم دي، او دا خو د سلیم خان کمال دی چې د هغه په پروډیوسرۍ کې یو نوی فلم د کتونکو دپاره سازوي. نو توقع دا ده چې دا فلم به کتونکي خوښ کړي. ګرانو کتونکو، یوه حواله به له تاسو سره بل هم شیر کړمه. هغه دا چې کله جهانگیر خان کراچۍ ته راغلی و، نو جهانگیر خان په خپله دا خبره وکړه چې زه په پښتو فلمونو کې کار نه کوم. له ډېره وخته بعد که دلته دا خبره له تاسو سره وکم، ازاري فلمه بعد جهانگیر خان تقریبا 2 کاله یا 2.5-3 کاله پس په یو پښتو فلم انډسټري کې د خپل فن مظاهره کوي، او په هغه فلم کې ارباز خان هم له ده سره دی. نو توقع دا ده چې د فلم کاسټ زبردست دی. د فلم په کاسټ کې چې کومې میل او فیمیل فنکارې دي، ټولې په فن پوهیږي. توقع دا ده چې دا فلم به ډېر ښه فلم وي، او د غټ اختر په ورځ به د نمایش دپاره پیش دی. ګرانو کتونکو، په پاکستان کې په 3 ژبو کې فلمونه سازیږي: پښتو، اردو او پنجابي. اردو او پنجابي فلمونه بیرته سټارټ سو. په وړوکي اختر کې 3 فلمان ساز سو، او د غټ اختر دپاره هم 2 یا 3 فلمونه سازیږي. یو په کراچۍ کې د غټ اختر دپاره یو اردو فلم شوټینګ مکمل سو. په هغه فلم کې جهانگیر خان د مین ویلن په کریکټر کې ولی، او دا رنګه یو پنجابي او اردو فلمونو هم شوټینګونه روان دي. نو د دې مطلب دا دی چې اردو او پنجابي فلمونه د پنجاب حکومت
مرسته ورسره کوي، مدد ورسره کوي چې دا شعبه، دا فیلډ، دا صنعت بیرته بحاله سي. دارنګه پکار دی ګرانو کتونکو چې پښتو فلمونه یو ځل بیا د ترقۍ پر خوا روان سي. ډېر مینوال دي په پښتون وطن کې، ډېر مینوال لري چې د هغو زړه غواړي چې موږ پښتو فلمونه وګورو. نو دا انټرټینمنټ دی ګرانو کتونکو. انټرټینمنټ ژوندی ساتل د ډایرکټرانو، د پروډیوسرانو، د اداکارانو او له دې سره سره د سرکار ذمهواري ده چې دا فیلډ یو ځل بیرته بحال کړي. ګرانو کتونکو خبره رانه اوږدېږي، بیرته به راسمه د پښتو دا نوی فلم چې د غټ اختر په ورځ باندې ریلیز کیږي. د غټ اختر په ورځ به ګورو چې دا فلم کتونکي څومره خوښوي. دا و د پښتو یو نوی فلم حال احوال او ټول رپورټ چې تر ما پورې را رسېدلی دی ما شیر کړئ. امید لرم ستاسو به خوښ شي. تر بل نوې او ښایسته خپرونې پورې ما ته راکړئ اجازه. زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. د خدای په امان.